په بلوچستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. وروسته له هغه چې یوه تازه خپره شوې ویډیو کې د هغه کسانو د حضور ادعا شوې چې د بلوچ ازادي غوښتونکو وسلوالو غړي بلل کېږي. په ویډیو کې لسګونه کسان لیدل کېږي چې د کاروان په بڼه د بلوچستان په یوه سیمه کې پر سړکونو تګ راتګ کوي. ځینې سرچینې ادعا کوي چې دغه ویډیو د بلوچستان مرکز کوټې ښار ته څیرمه ثبت شوې ده، خو د ویډیو د وخت او ځای خپلواک تایید تر اوسه نه دی شوی. دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د کوټې پولیسو ښاریانو ته د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د اګست په 9 له خپلو کورونو د غیر ضروري وتلو څخه ډډه وکړي. په یو امنیتي سند کې چې د پولیسو لخوا د احتیاط لپاره خپور شوی بلل کېږي، ویل شوي چې د بریدونو احتمال شته او ښاریان باید د امنیتي سپارښتنو په پام کې نیولو سره خپل تګ راتګ محدود کړي. په دغه سند کې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په اړه هم یادونه شوې او ادعا شوې چې دغه ډله ښایي زرګونه وسلوال ولري چې پکې ځانمرګي بریدګر او نور جنګیالي هم شامل دي. د پاکستان امنیتي ادارې د دغه ډلو فعالیتونه د هیواد امنیت ته جدي ګواښ ګڼلی دی. په وروستیو میاشتو کې په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو بریدونه او فعالیتونه زیات شوي دي. د پاکستان حکومت دغه ډله غیر قانوني وسلواله بولي، خو یا د ډلې بیا ادعا کړې چې د بلوچ خلکو د حقونو لپاره به مبارزه کوي.